ما ورته وی چېرته ځو نو وی انو ما بیا به دوه وکړه چې مجاهدین ما پسې رادي. امریکایانو خو داسې ظلمونه وکړل چې اول هغه وړکی وینې هغه تور پټکای چې تړلی دی دغو پلار بېچارهګی راوستو کارګر و غریب کاره و داسې کېنولی و په دغو سر باندې یو سل ډزه یو شاجور پرې خالي کړ. نو زه قسم درته کوم 3 میاشتې مخکې زه ناست وم دوام یې وکړ چې خدای پاک د ما سترګې مه جوړوي په دې نیت مې وکړه چې خدای پاک اول دیدار مې تاسو نصیب وګرځوي. حتی دا ځل ته یو چا غوچوخ شو چې په خپله ما باندې لار ورکه شوه چې زه ځان پټ کړم که مې اولاد پټ کړم. زموږ سیاسار اکثره وخت چې چاپه به پولیسې به په ازغیو کې به منډې ویلې د نارینهو سره به د کورونه وتلې ورسه په وینو کې خوله هم پروت و شهید کړی و په کوټه کې چې ټنډه مې ما چې کله زه شهید کړی یې ده دا شونډې داسې وررپېدې په ټنډه یخ خولې وې بېرته مخ په مخ قبله ودرېدم وایي څه شکر خو د شهادت مبارک شه زویه ما خپل حلال بخښلی. زه ډېر وړ وم یو کلن وم چې پلار مې امریکانو شهید داسې ظلمونه په موږ شوي په عامو خلکو چې په هېڅ وخت کې نه دي شوي. یو یهودی چې دغه ځای باندې مردار شو د ده په لاس د ده په قهرمانۍ کې هغو په څلور اسلامي مملکتو کې میډال اخیستی و. ډېر ارام شوي وو ځای په ځای شولو په خپلو کورو هم سر نه ټیټېدو هوایي به وو چې یا به نن مړه کوي یا سبا. تنګی هغه دره ده چې په تیرو 20 کلونو کې نوم د ژبو پر سرونو او پر بهرنیو یرغلګرو یې خوب حرام کړی و. هغه ځای چې د وخت د فرعون غرور پکې مات شو او په وار حملو یې له سختو تلفاتو سره شرمېدلې ماته وخوړه. هغه دره چې د غرونو لمنې د شهیدانو پر بیرغونو پوښل شوي دي. شاوخوا 21 کاله وړاندې چې کله د امریکا پر مشري ناټو ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ تنګی هم یو له هغو درو څخه و چې یرغلګرو ځواکونو او د دوی په لاس جوړه شوو قطعاتو به پکې افغانان ځورول. د اسلامي مقدساتو سپکاوی به یې کاوه او په ډېرې بېرحمۍ سره به یې ښځې ماشومان سپینګیري او ځوانان شهیدانول. یرغلګرو ځواکونو او د وخت حاکمې ادارې په دې دره کې داسې وحشتونه او جنایتونه ترسره کړل چې تل به د بشریت په تاریخ کې تور داغ وي. په افغانستان کې د یرغلګرو ځواکونو سره د جهاد له پیل سره هممهاله د دې درې ولسونو د وحشت پر وړاندې مبارزه پیل کړه. دغه مستند کې په تیر 20 کلن جهاد کې د دې درې د اوسیدونکو مبارزې قربانۍ اتلولۍ او سرښندنې ښودل شوي. د امام ابو حنیفه د لیسې سرښوونکي د تنګي درې د لومړي شهید لقب ترلاسه کړی. کله چې په افغانستان باندې یرغلګرو حمله راوړله نو دا د تنګي یوه دره د دوی دپاره یو ټارګېټ و نو ځکه چې په دې کې مجاهدین مخکې هم ښه مجاهدین وو نو په دې کې دوی حمله وکړله. نو چې کله یې حمله وکړه دوی راتلل د شاوخوا یې ځایونه تلاشي کول نو دغه وختو کې مجاهدین پټ وو نو خلکو ډېر کم خلکو د دې په مقابل کې پټې کاروایي کولې. نو لومړي ځل دپاره چې کوم د امریکایانو په مقابل کې امریکایانو په مقابل کې چې کوم مبارزه شروع شوه او لومړنی شهید دی هغه مولوي قاضي ثناګل دی چې د ابو حنیفه د لیسې سرمعلم دی. نو دا دلته یو ماین ځای په ځای کړی و دی د ماین ځای دی. نو په تنګي کې د صلیبیانو سره چې کله مقابله شروع شوله نو په لومړۍ مقابله کې قاضي صاحب ثناګل دلته ماین ځای په ځای کړ. نو همدغه لومړنی شهید دی چې همدلته په همدغه ځای کې په شهادت باندې ورسېدلو. نو مقابله د همدغه ځای شروع شوه د شهیدانو لړۍ د همدغه ځای پسې پیل شوه. محمد محسن هغه راکټ وشتونکی و چې د اشغالګرو ټانګونه یې له نظره په امان نه وو او په یوازې ځان یې د دوی لښکرې تر برید لاندې راوستلې. نو یو وخت کې په تنګي کې یوه چاپه راغله نو دا چاپه هلته برسېره په دولت خیل کې په بهیر قماندان باندې وه. دغه چاپه چې کله بېرته بازګشت کېدله نو دا قاري صاحب محسن دا ډېر ښه راکټچي و د حاجي صاحب فضل ربي دغې راکټچي و نو هغې راکټ پوګه کېښود تنها ورته راغلو دلته یې کمین ونیو په دغه ځای کې دلته یې کمین و په لښتي کې. نو چې کله د امریکانو ټانک دغه ځای ته راورسېدو نو بیا یې دغه ځای ټانک فایر پرې وکړو نو هغه ټانک یې د منځه یې وړو. چې کله یې ټانک د منځه یې وړلو نو دلته
ډرون تیارې وې، امریکا نو نورې تیارې هم جګې کړې وې، جټ الوتکې وې، نو دې دلته سخت بمبار وکړو، دی په هغه بمبار کې بس شهید کو. امام ابو حنیفه د تنگي درې یوازینۍ لیسه ده. هغه لیسه چې د کرغړنې جګړې پر مهال یې د هیواد بچیان هم د علم په ګاڼه سمبالول او هم یې دوی کې جهادي فکر او روحیه ژوندۍ ساتلې وه. تیرو 100 کلونو کې د دې لیسې شاوخوا 300 زده کوونکي په بېلابېلو جګړو کې په شهادت رسېدلي. په تنگي دره کې د امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو داسې لوی لوی قماندانان وژل شوي چې د عراق په جګړو کې ستره ونډه اخیستې وه او د امریکا لپاره یې ډېر ارزښت درلود. تنگي درې په خپله غېږه کې هغه ننګیالي قماندانان روزلي چې یرغلګرو ځواکونو به یې د نوم په اورېدو سره په لړزول. له دې ډلې یو هم حاجي فضل ربي د تنگي درې هغه زړور مجاهد و چې په لومړي ځل یې د بهرنیو یرغلګرو ځواکونو ټانګ وویشت او هغه مشهور امریکایي جنرال یې وواژه چې په عراق کې د جګړې میډالونه ګټلي وو. د حاجي فضل ربي په ګډون د دې جهاد پروره کورنۍ 4 غړي په شهادت رسېدلي. داسې یهودیان د بین یوړل چې په هغو کې یو یهودی چې دغه ځای باندې مردار شو، د ده په لاس د ده په قهرمانۍ کې هغو په 4 اسلامي مملکتو کې میډال اخیستی و. اسلامي مملکتو کې د مسلمانانو په وینو د میډال اخیستی و، مسلمانانو د وینو قاتل و، هغه دلته مردار شو د بین لاړو. دا داسې یوه شهید پروره دره ده چې په دو کې وګرځئ، همیکه پوښتنه وکئ، ټول هغه نښانې هغه آثار به وګورئ چې هغو ټولو یهودیان مردار کړي، هغو داسې تیارې ویشتلي دي، هغو ډېر ښه مجاهدت کړی دی. قاري مدثر د شهید فضل ربي تر شهادت وروسته د ډلګي مشري پر غاړه واخیسته او 10 کاله یې د هیواد د ازادۍ لپاره مبارزه وکړه او د دښمن پر وړاندې د سترو کارنامو له ترسره کولو وروسته بالاخره د لوګر په اوزوخ دښته کې د 32 کلونو په عمر په شهادت ورسید. موږ افتخار باندې کوو، د د والدینو لپاره افتخار دی، د دغه درې لپاره افتخار دی، د دغه ټولو صف اسلامي مجاهدینو لپاره افتخار دی. نو دا چې کله حاجي صاحب فضل ربي او زموږ مشر ورور مزامل چې کله په وتړې په جومات کې په دوی باندې چاپه وه، زموږ قاري صاحب مدثر هم په دې چاپه کې ورسره و. نو د چاپې څخه وروسته د زیات وخت جنگ دوام وکړ. د جنگ څخه وروسته د شپې پر 3 بجو پورې جنگ دوام وکړ. د جنگ څخه وروسته امریکایانو چې کله په جنگ کې ماته وخوړه، په چاپه یې ماته شوله، نو بمبار یې وکړ. کفارو دا کوشش کوله چې دوی ژوندي ونیسي، خو ونه توانېدل. نو قاري صاحب مدثر د خاورو څخه ژوندی الله پاک وساتو، ژوندی راوختلو. نو د حاجي صاحب فضل ربي د دلګۍ مسؤلیت هغې څخه وروسته د ده په غاړه شولو. دی لوګر ته خروار په نامه باندې یوه ولسوالي ده په لوګر کې، هلته تللي وو. د هغو څخه چې بیرته راتلل نو د خروار ته اصلاحات شی خراب وو، د هغو نه چې بیرته راتلل په خروار بازار کې کوم جاسوس و هغوی راپور ورکړی و. نو اوزوخ په نامه باندې یوه دښته ده، په هغې دښته کې دی د 32 کالو په عمر باندې شهید. د پلار له مینې محروم قاري عبدالباسط د شهید قاري مدثر یوازینی زوی چې د خپل پلار شهادت ویاړ ګڼي او د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي چې د شهیدانو ارمانونه پوره کړي. ما پلار 15 کاله کېږي، په دې افتخار کوم چې د الله په لاره کې شهید شوی دی. د امارت اسلامي څخه راځي او اوس درس قائم دی، موږ ښه تعلیم کولی شو، ښه درس ویلی شو. 3 کاله کې د 25 پاره قرآن کریم یاد کړی، 2 میاشتې پس انشاءالله ختمیږي. اووم څه د مکتب کې وم، په مکتب کې دویم نمره. د مشرانو څخه دا غوښتنه چې د شهیدانو ټول ارمانونه ورپوره کړه. عبدالغفار د شهید حاجي فضل ربي مجاهد و. امریکایي یرغلګرو عبدالغفار د شپې پر 12 بجو د خپلې مور، ښځې او ماشومانو د سترګو پر وړاندې د چاقوګانو په وسیله په ډېرې بېرحمۍ سره په شهادت رسولی. مور یې د خپل وروستي زوی شهادت د الله په لار کې ویاړ بولي او د اسلامي نظام راتګ خوشحالي وربخلي. یوه جمعه د جهاد وکړو، غزا یې وکړه، امریکایي مردار شو. بیا په ده پسې چاپه راغله، د شپې 12 بجې وې چې عسکر راغلل. زه دته ورغلم بلې کوټې ته، داسې په یوه دهلیزه وه. ما وې زه هغه امریکایان دي. ده وې څه یې کراري هېڅ شی نشته، تلاشي کو. چې راکوز شول امریکایان، راکوز شول، د کشکند وره ته راغلل، هغه یې وویلو، هغه شیشې راتویې شوې، باره خلاص شو. ده ته ورغلل، د غږ وکړو، ببۍ راشه. چې زه ور ولټېدم، ډله په ما راننتل، داسې په وره کې په ما راننتل. زه تیږی نو دی، وی چېرته ځې؟ ما وې دا مې څه شی دی؟ ما وې دا مې زوی دی. وی زوی ته دې مه ورته دغلته کښېنه، د ما خبرې هغه کړې، دا څنګه چاغ دی، دا شی کا، دا طالبان وړي.
ما وی نه دا جا خپله موټر چلوي وی امریکایي بله ورځ ویشتلی لاس یې پرې غوڅ کړی موږ یې نه پرېږدو اوس ورسره بیا یو اعداموو یې ما ورته ویل ما یو زوی دی بیخي د امریکایي ته دی نه دی ورغلی دا خبره مې ورته وکړه ستې مې خوله ژبه په خوله کې وچه شوه نوره نه شوی غږېدلی دلته ډزونه وشول چې ډزو یو ماسه مې راپورې سرې شوه وی کاکا مې وویشتو هغه موږ یې د کوټې نه ویستلو د کفارو وی کور ته د لاړه نه شي بلې مې لاس وکای بوتلو وی کور ته د چې څون ما راختلی نه دی لاړه نه شي زه ته طاقت م نه کېده ته ګیزه ناست وو چې د ګیز د مانځه څه اذان وشو د ګیز م اذان وشو زه کور ته راغللم په دروازه کې ور و موټر ته یې ور ورچولی و د کالې په شا کې یو بل ور په هغه ورته راغلم چې سرای ته ورننتم په سرای کې داسې پوټی پروت و کوټې ته ورغلم دی د ورسه پروت و د ورسه په وینو کې خوله پروت و شهید کړی و په کوټه کې چې ټنډه مې ما چې کله زویه شهید کړی یې ده دا شونډې داسې وررپېدې په ټنډه یخ خولې وې بېرته مخ په مخ قبله ودرېدم وایي څه شکر خو د شهادت مبارک شه زویه ما په حلال بخلی زه تېږی نو چې د خلک پسې راغلل دا یې پورته کړو د شانه مې چې ولیدو ته اوس کوې دا د شانه د حلال کړی په تبر دې ویلی دا ورمېږې دا مری یې پاتې وه نور د شانه پسې بیل و نو په دا حال شکر چې د خدایه ده تنگی دره چې میدان وردګ ولایت له لوګر سره نښلوي د هیواد پلازمینې کابل سره نږدې پرته ده او په تیرو 20 کلونو کې د یرغلګرو ځواکونو پر وړاندې د مبارزې مجاهدینو ته د امن ساحه بلل کېده. په 1980 هجري شمسي کال امریکایي ځواکونو د دې درې د کنټرول او د جهادي فعالیتونو مخنیوي په موخه یوه لویه قرارګاه جوړه کړه چې شاوخوا 1000 بهرني ځواکونه پکې میشت وو. په دې قرارګاه کې یوې راډیو هم فعالیت پیل کړ چې د اسلامي او افغاني کلتور خلاف به د فحشا پروګرامونه خپرول. په دې قرارګاه کې میشت ځواکونو د تنگي درې پر خلکو ژوند ډیر سخت کړی و. تل به یې پر عام ولس ډزې کولې. خلکو نشوی کولی چې آزادانه پر لارو تګ راتګ وکړي. بزګران به یې په کروندو، ښځې او ماشومان به یې په کورونو او روغتیایي مرکزونو او ځوان نسلونه به یې په ښوونځیو کې ټارګېټ او په شهادت رسول. دغه خړ کې زه یو بل وړکی و دواړه دا ګایست د غره د سره یې راویشتل مس خدای شهیدان نه کړلو پاتې شولو ژوندي پاتې شولو د دغو پلته سره پورې په موږ باندې د ټوپک وارونه یې کړل غره د سره یې د څوکې نه دوی په دې منطقه کې بې دریغه ظلمونه بمبارونه وحشتونه کړي دي. داسې ظلمونه په موږ شوي په عامو خلکو چې په هېڅ وخت کې نه دي شوي. عام شهیدان یې کړي دي، زنانه یې شهیدانې کړي، تلپکان یې شهیدان کړي، خلک په کورو کې په سبق او اخته دي شهیدان کړي دي، په کتابو پراته دي. د شپې به موږ خوب نه و، زنانه یې واړه ماشومان یې د موږ ټول اصحابي کړل د کفارو د یهودو. کورونه یې بمبار کړل، جوماتونه یې بمبار کړل، په جوماتو کې خلک شهیدان کړل، په کورو کې شهیدان کړل. عام خلک موږ ته بیزار وو. شپې به چې ته ماښام شو اسمان ته به م کتل چې ته ودرېږه په مسلمانانو باندې چېرته ټاپه وي، چېرته آل دی، چېرته تکلیفونه دي، زحمتونه دي. په ناغولو کې شپې تېرې کړې، په سیمڅو کې تېرې کړلې د ظلمو د لاسه. خو زړورو مجاهدینو په پرمختللو وسلو سمبال دغې قرارګاه ته په ډېره لنډه موده کې سقوط ورکړ. د دوی شاوخوا 300 ټانکونه یې له منځه یوړل او لسګونه سرتیر یې ور ووژل. دغه د تنگي د درې هغه زړور او باشهامته مجاهدین دي چې د خپلې میړانې او قربانیو په ترڅ کې د تنگي د دره د صلیبي او یرغلګرو ځواکونو څخه په مکمله توګه تصفیه او پاکه کړې ده. دا قرارګاه خو تقریبا د 18 کال و 1480 کال چې د اول ځل دپاره د قرارګاه امریکایان راغلل دلته یې چاپه ووهله په دغه غرو کې د ایښاده بوچو په دغو ساحو په دغه غرو کې باندې تیارې یې کېنولې. دلته امریکایان میشت شول. د 2-3 ورځو نه وروسته دوی حرکت راوکړ. کله به یوه کلي ته ولاړل، د کمران خیلو کې کمران خیلو ته به ولاړل، داسې د جوزرین د خوا داسې به د لوت خیلو باندې داسې راکوز شول. بالاخره دغو ځای ته یې ځان راورسوئ. دې ځای ته چې ځان راورسوئ دلته تقریبا د یو څو ورځو دپاره دغسې پراته وو، حال نه معلومېدی. وروسته د هغو اوازه شوه چې دلته امریکایان قرارګاه جوړوي. د هغو نه وروسته چې دلته دوی قرارګاه جوړه کړه، دوی ته قطارونه راتلل، نو دوی د مجاهدینو حملې ورسره شروع وې. په د 15 کاله کې د دوی دپاره یوه ورځ داسې نه ده پیښه شوې چې دوی د عملیاتو دپاره دوی کوشش کوي چې په د ساحه کې مجاهدینو هغه چې دي حرکات چې دي هغه کمزوري کړه. خو هغه ورځ ته بلې ډېرېدل دوی کمزوري کړي نه دي.
تقریبا په دې 5 کالو کې د 200 د 300 شاوخوا په منځ کې په دغو منځ کې ټانګونه الوتلي دي دوی ته سخت فشار لاندې وو 15 کاله شاوخوا ټیم یې تېر کړل د 15 کالونو وروسته دوی ته معلومه شوه چې دلته موږ نور نتیجې نشو ورکولی بالاخره د شپې 12 بجې وي چې دوی د دو ځای ولاړل د هغه افغان ډاکټر حکایت چې له همدې قرارګاه څخه په نښه او په شهادت رسول شوی د کور نه راووتو دلته مریضان ورته معطل وو ځکه دی ډاکټر وو دغه ساحه کې د ده کلینیک وو نو کله چې راووتلو دلته د یو د امریکانو ټاور وو د دغه نه داسې په وکړو دلته یې ځای په ځای دی شهید کړلو چې د مرمۍ ځای هم هغلته معلومېږي کله چې شهید کړو دی په وخت کې زخمي وو شهید شوی نه وو زخمی انتقال کردو قرارگاه ته فیصله په دې وشوه چې موږ د خوست نه طیاره راغواړو چې دا انتقال کو هلته دا جوړي طیاره راورسېده نو د دو په سر چې دا ورته لاړ شي طیارې ته یې د زخمي وربار کو دا یې موږ ته ته راټوله کو همداسې طیاره خپله یوړه دغه خوا نه چې تقریبا 1 بجه به وه چې بیرته یې د شهید راوړو د ده داسې پیش کولی و شکولی و د ده د زړه و دغه کوم هغه چې په هغه وخت کې زخمي ته یوه وخته کار ورکوي هغه یې ترې وښکلي وو یرغلګرو ځواکونو د خپلې قرارګاه د خوندیتوب او د تنګي درې د ولسونو لا ډېرو ځورولو او تهدید لپاره د درې له هغې ستراتیژیکې نقطې څخه ګټه پورته کوله چې د دې سیمې هیڅ برخه یې له زیانه په امن نه وه بهرنیو ځواکونو د دې غره پر څوکه د زیکویک وسله نصب کړې وه او په وسیله به یې د دې درې په ټولو برخو کې پر عام وګړو ړندې ډزې کولې چې په پایله کې به یې له یوه پلوه عامو ولسونو خپلې ورځنۍ چارې نه شوی ترسره کولی او له بل پلوه به دوی ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه اوښتل زوکیک دلته په دغه ځای کې چې تاسو وینئ زوکیک یې نصب کړو او د دوی نه دغه د تنګي ټوله ساحه دوی کنټرولوله او شپه ورځ نه ملکي نه مجاهدین ټول خلک یې په اذیت کړي وو او د دوی ځای نه یې په دوی باندې بېرحمانه هغه وکړل ملکي خلک یې شهیدان کړل او مجاهدین خو څه کوي هغه خو د هغوی همدا ورسره هغه وه جنګ و کیسه خو اکثریت خلک زنانه یې شهیدان کړل او مردانه یې شهیدان کړل سپین ږیري شهیدان کړل میږي افغانان کلتور ته هر څه نه خپل کلتور او دود او اسلامي عنعنو ته ډېر پابند دي دا د موږ دپاره یوه ډېره جدي ستونزه وه دې خلکو ځکه دا حاکمه نقطه وه په دې کې د موږ کورونه د موږ زنانه وې د موږ یعنې هغه مستور ځایونه هم ټول معلومېدل د کورو یعنې موږ زنانه هم نشوی تاوېده خو ځکه دوی په حاکم سر اړولي دا لنډه ورسکه او ناصر او کوټ او علمخیل دا که در واخلي یا د دولت خیل در واخلي دا بیخي حاکم دي زموږ در واخلي دا بیخي داسې ورته ایښي دي دوستو هغه ته د دې درې هره برخه د 20 کلن جهاد او پکې د بهرنیو ځواکونو او د دوی پر لاس د جوړه شوو قطعاتو د ظلمونو زړه بږونکي داستانونه لري راغلو نابللو د دې مور 4 زامن په شهادت رسولي د یرغلګرو ځواکونو له لوري شوي ظلمونه او د خپلو زامنو د شهادت پیښې داسې بیانوي دغه یوې تیارې به ویشتلو د بندوسه هغه مدرسه چې د مکتب چې دی هغه وخوته کلینیک دی دلته یې وویشتلو دا بلې په درانیو کې وویشتلو اربکیانو دا بلې غره ته وتښولو د طالبانو سره طالبان وو د چې دغو سره لاړو هلته وویشتو بمبار یې کړو ایو بلې په سړک هغه کړلو وویشتلو دلته خو البته هغه مې چې واده وکړلو یو 2 کاله یو ساعت تېر کړل 3 زه د دی شهید شولو او تیارې وویشتلو شهید شولو بیا دغه 2 نجلۍ پاتې شوې دغه د 2 میاشتو وه هغه بله لږ ټکی وه زه خوشحاله یم خدای را کړي وو د خدای مال و خدای واخیستل د لاچخیلو د کلي اوسیدونکی نثار احمد د هغو بېګناه افغانانو د شهادت کیسه کوي چې یرغلګرو په بېرحمۍ سره په شهادت رسولي امریکایانو خو داسې ظلمونه وکړل چې اول هغه وړکی وینې هغه تور پټکی چې تړلی دی دغو پلار بیچارهګی راوستو کارګر و غریبکاره و داسې کېنولی و په دغو سر باندې یو سلډازه یو شاجور پې خالی او 2 نفره نور وو یو فضل خالق نومېدو یو ملا عمرګل نومېدو په روژه کې یوه خیاطي کړله بل بیچارهګي موږ اوبه خو په نوبت لاچخیلو د کلي کاریزه اوبه دي بل اوبه لګولې چې راغی شپې زه تې ویده شوي وو چاپه پې ولوېدله
په شپه کې کش کوه دواړه یې شهیدان کړل یوه پردي کالي ورته کول خیاط و بل اوبو ته راغلی اوبه یې لګولې ظلمونه دا رقم ظلمونه یې وکړل بیخي مخلوق دار به دار کو د موږ سیاسار اکثره وخت چې چاپا به خلوصي په پازغۍ کې به منډې ویلې د نارینه وسره به د کورونا وتلې د درې اوسیدونکو لپاره د اسلامي نظام راتګ هغه زیری و چې له بهرنیو ځواکونو او د وخت د حاکمې ادارې له ظلمونو او وحشیتونو یې دوی خلاص کړل بیخي ډېر ارامه یو الحمدلله اوس نور کله به موږ په است ماښامه د شپې به خصوصا چې چاپه وه هېڅوک د کوره نه شوه وتی نو اوس خو کولی شو چې په ډېر ارامۍ فضا باندې ډېر په راحت باندې سفرونه وکړو خپل خپلوان مثلا نور کله اوس د ما خپله ډېر دوستان وو چې دلته کور ته نه شوی راتلی ځکه به چې راغلل په مشکلاتو باندې باخته و ډېر آرام سرک نه و مثلا د شپې د ورځې نه شوی ښورېدلی بل چې ته نه شوی د دې ډاره د دې د مشکلاتو له حاله اوس خو الحمدلله ارامي ده آسودګي ده تنګي دره کې مو داسې کور ونه موند چې په 100 کلنه مبارزه کې شهید نه وي ورکړی د دې درې په هر کلي کې داسې کورنۍ شته چې د خپلو شهیدانو دردونکې پیښې لري دغه مظلوم ولس د هغه چا له لاسه کړېده چې تل په نړیوالو سټیجونو د بشریت او انسانیت د حقونو دعوې کوي احسان الله حقانی او د ده 2 زامن حبیب الرحمن او عزیز الرحمن د هغې کورنۍ 3 تنه شهیدان دي چې له شهادت وروسته یې کورنۍ بې سرپرسته شوې او د زوی او لمسیانو په غم کړېدلې مور یې د کورنۍ سرپرستي کوي دغه وخت کاپیر راغلو بیا مې دغه زوی په مجاهدینو کې د حاجي فضل ربي نفر و بیا د کور ټول مجاهدینو پناه مې ورکوله ټکله مې ورکوله چای مې ورکولو خدمت مې کړلو عزت مې کړلو د سر تورې سترګې مې وو هغه وخت هم اوسم بیا مې زوی دلته بمبار وشو کور مې ورسره شو زوی مې مانګیز اودس وکړو دم وکړو دا جایماز مې زوی راته هوار کړو ادې مې ویه ته به د لمونځ وکړې زه د مدرسې ته څمه چې څوک به ویشتلي وي څوک به تړلي وي ما په سترګو زویه زوی مې رسکه ووته خدای په منې رسکه وکړه داسې نه پوهېدم چې دا د اول خبرې دي 15 دقیقې پس څوک راغلل ویې راشه زوی د شهید دی چې ورغلم دا شهید و چې تی راوړو ټکه یې خو دا مې د زوی موضوع وه خو بیا مې د بل مسی و په جومات کې وړکو ته سبق وی چې راغللو ګیسچي ته ټول مې توبه د ګیس په چېرته شهیدان شوي الله توبه بیا چې راغلو ته کېناستو مسی مې انا ما ویه ویله ټکله راکړه یوه پیاله چای راکړه دا مې ورکړل زه تی اودس تازه کړو رسکنې ووتو چانټه یې واچوه چادر یې واغوستو رسکه ووتو چې ووتو چې تو 10 بجې کې د تیارې وویشتو په شهادت ورسېدو دا مې د دویم مسیر موضوع ده خو دریم مې چې و ماخوستن مې ټکله راواخیسته ورته ناست وو چې دی د ورخطا راغلو په موټرسایکل را چلاند کړو ما ورته ویل چېرته ځون وسیه وی انا ما بیا به دعا وکړه چې مجاهدین ما ورسره دي زه مې په دعا بنا وکړه داسې نه پوهېدم چې دی ما ته جنګ ته ځي وختو درایي ته د شپې په 11 واکه په 12 بجو تیارې وویشتو ګیز د چې وخت شهید ورته راوړو هزار بر شکوه چې د خدای په یاد وم حالا په وردګارو کړي وو حالا رسکه وغوښتل بیا مې صبر هغو چکتن ته کړی چې پیدا پناهی زه اوس شکر الحمدلله په اوس هغه خوشحاله یم په څه خوشحاله یم چې ټول مجاهدین ورونه بېخوبه وو هلاک وو ستړي وو ډېره مرې په ضرور وو اوس شکر اسلامي مملکت شو الحمدلله مونځ یم په ځای شو کلمه یم په ځای شو خوب یم په ځای شو زه نور په لومړي د دنیا نه غواړم دغه غواړم چې خدای دره راکړي چې دغه اعتماد مې چاته ونه درېږي احتیاج نه شي ویې خوري ویې څښي نه غواړم نور شی محمد د شهید مولوي دین محمد یوازینی زوی پلار یې په تنګي دره کې ډېر یرغلګر ځپلي د دوی پر وړاندې یې لویې کارنامې ترسره کړي او ډېر ځوانان یې د جهاد په لار کې روزلي دغه زړور قماندان چې د یوه ډلګي مشري یې کوله بالاخره د بهرنیو ځواکونو له هلیکوپټر سره تر 15 ساعته جګړې وروسته په شهادت رسېدلی د مولوي دین محمد د مبارزې او شهادت په پایله کې نن محمد په آزاده او اسلامي نظام کې خپلې دیني او عصري زده کړې کوي زه ډېر وړ وم یو کلن به وم چې پلار مې امریکانو شهید کړو زه هلته په کې یو کال کې مدرسه یم حفظ کوم تقریبا په 10مه سپاره مې خلاصه کړل 29مې ته یم
و چې اسلامي نظام حاکم شوی اوس وضعیت هم ښه ده الحمدلله. مخکې اسلامي نظام نه و، موږ به چې کله حفظ کوم مدرسې بمبره اوس چې موږ حفظ کړو اسلامي نظام حاکم شوی دی. اوس مدرسې ته چې ځو راځو، اوس چې کم پلار هم شهید شوی دی، شکر ده چې اسلامي نظام حاکم شوی دی. شهید فضل عمر اخونزاده د درې یو بل نامتو مجاهد و چې د یرغلګرو پر وړاندې ډېرې کارنامې ترسره کړي او په همدې لاره کې په شهادت رسېدلی. شهید فضل عمر اخونزاده په ډېر ابتدا کې د روسانو په وخت کې جهاد شروع کړی و، تقریبا 1955 کال و. موږ په هغه وخت کې یا نه وو یا که هم ډېر کشران به وو. اوس د امریکایانو په وخت کې دی خپله د صحنې سړی و، ډېر وخت داسې پېښې شوي دي. دغلته د موږ ګلاب خیلو کې یوه قرارګاه ده، دغه د خپله په خپل لاس باندې په هوان او په 82 په دغو غټو اسلحو باندې ویشتلې ده. ډېر مسلکي سړی و. په د آخر د انقلاب کې یو دوه درې کاله مخکې د دو فتح نه یو دی و او یو بل د شهید عبدالقیوم اخوندزاده په نامه باندې هغه هم مشر مجاهد و، ښه تکړه سړی و. دی د ابتدا مجاهد و. نو دو باندې ډرون فایر وکړو، د خپل کور څنګ کې دلته ډرون فایر پرې وکړو. په اول قدم کې زخمي شولو، نو بیا وروسته خپلو ملګرو کوشش وکړو یو ځای ته یې ورسولو، خو بالاخره تعقیب یې په دا اندازه باندې و چې امکان د دونه و چې بس بچ شي. نو د شپې بل فایر پرې وکړو، بالاخره شهیدان یې کړل. په دغه شهید پروره دره کې داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ ټول غړي یې له لاسه ورکړي. حذیفه او د ده ورور حتیبه د تنګي درې دوه هغه ماشومان دي چې د کورنۍ ټول نارینه یې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې په شهادت رسېدلي او په ماشومتوب کې ورته د یوې سترې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه شوې. د حذیفه ماما د دې کورنۍ دردونکی داستان بیانوي. دا چې دی د شهید قتیبه زوی دی چې اصلي نوم یې عبدالهادي و، د مخابرې نوم یا د مستعار نوم یې قتیبه و. نو دغه صحنه داسې وه، په دغه حالت کې وه کله چې 11 بجې کېږي، 11 بجې ډرون وار کوي، نو د ده پلار چې دی هغه شهیدېږي. هغه چې کله شهیدېږي هغه بیا کورنۍ ته ورول کېږي چې هغه ځب ځب ټوک ټوک جمله اوه کسان دي، اوه کسان نو نه معلومېږي. کله چې بمبار کېږي دوی ټوټه ټوټه وي، نو بیا دغه ټوټې کلیوال راټولوي. کله چې کور ته وروړي دغه ټوټې وروسته هغه هم ډېر وخت نیسي ځکه چې دا رغونډېږي، تیت په تیت وي. بیا نو چې کور ته وروړي د دغه قتیبه چې دی اوخ نه و پیدا شوی، نو د دغه انا راوځي. انا یې چې کله راوځي وایي چې د الله رضا ده، د الله رضا هم قبوله کړې ده، په سترګو منلې ده. نو که چیرې د تا رضایت وي او د تا رضایت خبره وي، نو چې دغه بل تر دې مشر لمسی دی حذیفه نومیږي، وایي چې که دغه هم د ما د خوا نه درته نظرانه دی. د ښایستونو په دغه دره کې د بهرنیانو ظلمونو څخه جوماتونه او زیارتونه هم په امن نه وو. د سردار امیر حمزه جومات رغېدلې بڼه د امریکایي ځواکونو بمبار یې بڼه وربدله کړې وه او تر 14 بې ګناه کسان پکې په شهادت رسېدلي وو. د شپې 3:30 بجې وې چې تیارې راغللې. نو د موږ په جومات کې مجاهدین وو، په دو باندې چاپه شوله ډازونه وو. کله چې د ګیز یا د سهار ټیم شو، په دو وخت کې موږ ته آواز وشولو چې راشئ دلته شهیدان شوي دي. نو چې موږ کله راووتلو 4 نفره دغلته په دغه کوڅه کې شهیدان شوي وو. نو موږ پرې راټول شولو، غوښتلم چې دا یوې خوا ته انتقال کړو. کله چې د دوی د انتقال کوشش هم وکړو، لاس هم وروړلو. په دې وخت کې جاز تاوېدلو، جاز بل بم ورتېږلو. چې بم یې ورتېږلو، نو د ما یو وراره دی د احسان الله په نامه باندې دو غږ وکړلو چې پښې مې ماتې دي. پوه شوې؟ چې پښې مې ماتې دي. نو زه چې کله ورغلم د ده د پښو نه وینې روانې وې، پارچې کې بندې وې په پښو کې، ستې مې ده په شا کړلو. هلته بر مو د کاکا کور دی، هغو ته مې بوتللو. نو د هغو ځای چې کله زه بیرته کور ته راغلم، نو زما مور راته وویل چې 2 ورونه دې شهیدان شوي دي. تنګي دره د داسې پیښو ګواه هم پاتې شوې چې سپینه ماڼۍ یې لړزولې او تر ډیره د نړیوالو رسنیو د خبرونو سرټکي جوړ کړي. یوه له دې پیښو څخه په تنګي کې د امام ابو حنیفه لیسې د زده کوونکي
شهید ایوبي له لوري د هغې امریکایي الوتکې ویشتل دي چې تر 15 څخه زیات هغه بهرني ځانګړي ځواکونه پکې ووژل شول چې اسامه بن لادن یې شهید کړی و. دا هغه ځای ده چې دغه هلته د امریکانو غټه تیاره وه، شینه هلیکوپټر ورته وایي چې دغه هلته په دغه ځای کې راولوېده. دغه ځای وه ستې د شپې 2 بجې وې، 2 یا 3 بجې به وې، د پلشمي واده وه. راغلل دی غوښتل چې دلته چاپه او عملیات وکړو. کوز عملیات وکړل په مجاهدینو باندې، هغلته څه کسان شهیدان کړل، ستې ټول دلته راغونډ کړي وو. چې دلته زموږ ملګری مجاهد وه غلام حضرت ایوبي نومېدله، چې هغه د تیارې ته تقریبا ډېر وخت انتظار یې کړی. د هغه پر زړه یې غوښتل چې دغلته تیاره وولي. د هغه د یو هغه وه ارزو یې وه چې زه دلته یوه تیاره وولم، او د غوښتل رژې یې ورته نیولې، ښه مجاهد و، امریکانو ټانکونه یې ولګول، ډېرې غټې کارنامې. خو د هغه د زړه ارمان د دا و چې غټه تیاره وولي. هغه خدای پاک د رژې 2 بجې وې، د پلشمي واده وه چې کوز عملیات وکړل. چې دی راغله دلته چاپه غوښتل چې دلته تیاره کړي، په دغه باغ کې تیاره کړي، په ټکې تیاره کړي وي. هغه ستې د خدای پاک د ده راکټ ته سیخه کلورې پرې واخیستله، ستې په دغه ځای کې ولوېدله. دلته چې ولوېده هغه بارې ته یې شا بنده شوله، ټول دغلته کې وسول پاک. تقریبا 15 کسه امریکایان وو، هغه امریکایانو چې اسامه صاحب شهید کړی وو. د دغې درې حاصلخیزو ځمکو او پکې بهیدونکي سیند د درې د ښکلا ترڅنګ میشت اوسیدونکو ته دا زمینه برابره کړې چې د خپل ژوند اړتیاوې له همدې لارې پوره کړي. او ډیری وختونه خو به د ټول کال زحمتونه د ظالمو ځواکونو په سرور مرمیو کې وسوځول شول. چې ګیز به شو چې موږ به راولټېدلو، چې فاصلو ته به رتللو، دی پکړ دی هغه کړلو، د طالبانو کړلو، زګیانې به ټاک ټوک شروع کړلو. سیاسار به د موږ سه وو، دغه واړه وړ کې به دلته وو، حتی واړه وړ کې به دومره انته چغېدل، دومره انته به ژړېدل چې بیخي به دغه خپل مور پلار ته ویر وو. نو موږ به هم دغه کوشش کوو چې بار ته کینو، یوه سنګکارۍ ته کینو چې ونه لګېږو. هغه خپل د ځان هغه به هم کولو چې یعنې موږ ونه لګېږو یا زخمیان نه شو یا هغه نه شو. دی ډېر بېرحمه خلک وو. دغه فکر یې نه کوي چې مثلا چې دغه وړه وړکي دي او دغه مثلا هغه د غیر نظامي دي او سیاسي دي. حتی زه په خپله باندې ما هغه باغ نه وینم، هغلته مې باغ و، باغ کې مې د وړو سره رغلوم، د سیاسرو سره رغلوم. خو چې شروع یې وکړله ولا کې یې داسې کتل چې دلته سیاسره ده یا وړکی دی، یعنې هغه مې بچو اولادونه دي. حتی دا ځل ته یو چاغ چوخ شو چې په خپله ما باندې لار ورکه شوه چې زه ځان پټ کړم که مې اولاد پټ کړم که مې مثلا ناموس پټ کړم. ډېر بېرحمه خلک وو، ډېر بېرحمي یې وکړله. ولسونو ته د خدمتونو وړاندې کول او بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو رامنځته کول د دولتونو له اصلي دندو څخه شمیرل کیږي. خو تیر 20 کاله د امریکا په لاس جوړې شوې ادارې بیا خلکو ته د خدماتو پر ځای پر خلکو بمونه، ماینونه او ظلمونه لورول چې ښه بیلګه یې د تنګي نیمه نړېدلی پل دی. تاوانونه خو ډېرو مسلمانانو ته پېښ شول، کورونه یې به حتی بمبار شول، د خاورو سره سم شول. بېلاله دا د موږ شاته چې پل دی، دا پل تقریبا د 15,000 کسو نه ډېر خلک راوتمات پې کړه. نو دغه پل سپریاکو د شپې چاپه وه، په دغو باندې بمونه یې اعلان کړل، غوښتل چې وایل وځي، خو څه اندازه یې ډېر تخریب کړی دی. اوس نو جوړولو ته اړتیا لري، باید جوړ شي، ترمیم شي، چې د څو خلک ښه سمه استفاده ترې وکړه. 2 موټر نشي یو د بل سره تېرېدلی. د بشر حقونو مدعي نړیوالو افغانستان کې هغه قشر باندې هم رحم نه کاوه چې د جګړیزې فضا پر ځای باید ورته اکاډمیک ماحول او د سکون فضا رامنځته شوې وای. دوی په نړیوالو سټیجونو د ښځو او ماشومانو د حقونو د دفاع ناندرۍ وهي، خو دلته به یې د شپې او ورځې ښځې او ماشومان له کورونو ویستل، وهل او شهیدانول به یې. خو د اسلامي نظام د منځته راتګ له برکته یې د ژوند کولو او زده کړې حق پیدا کړی. مکتب ته ځو، الحمدلله اسلامي امارات راغلی، آزاد ګرځو. مخکې به چاپۍ راغلی وي او ګیز به چاپه وه، موږ به یې ډاره نه شوه راوته چې مکتب ته تللي وای. اوس اسلامي امارات الحمدلله په آزاد ډول مکتب ته ځو. اوس اسلامي امارات راغلی چې موږ مدرسو ته هم ځو، او مخکې به لوبې نه شوه، که چاپۍ به وي مکتب دروازه به یې هم کلب کا، ستې به هېڅ نه به معلمان راتلی شوی او نه به شاګردان ورتلی شوی، دروازې به یې کلب کړې وي. اوس اسلامي امارات راغلی، آزاد مکتب ته هم ځو، لوبې هم کوو. زرقاوي نومیږي. په 13 کلنۍ کې د اشغال په مقابل کې جهاد پیل کړی. په 13 کلنه مبارزه کې 3 ځله ټپي شوی او 15 کاله کېږي چې د ماین چاودنې له امله یې 2 لاسونه او 2 سترګې له لاسه ورکړي.
نو زه کله چې د کفارو یهودیانو په افغانستان تعرض وکړو، افغانستان ته راغلل د اشغال دپاره، نو زه په وخت کې ډېر کشر وم. نو د ما سره دا عقیده وه چې دغه زموږ د دین او د اسلام د ناموس د قرآن دښمنان دي. نو په دغه وجه د دو خلکو سره ما د اوله دښمني وه. نو چې کله 13 کلن شوم، نو فعلا د ما د جهاد 15 کاله کېږي، 15 کاله مخکې زه مجاهد شوم. بس ما په جهاد پیل وکړ. په دې وجه مې پیل وکړ چې دی راغلي د دو په خاطر و چې زموږ د ناموس د قرآن او د دین بې عزتي وکړه. نو په دغه وجه موږ جهاد پیل کړو. یوه ورځ دلته د عسکر راغلي وو، په ډېر غټ پلان باندې راغلي وو، امریکایان هم ورسره وو، د اشغالګر دا راغلي وو په دې پلان چې دلته دی خو ډېر غټ غټ برنامې وې چې دلته اربکیان خوا کړ، ډېرې کیسې وکړه. نو بیا د 3 قسم مجاهدین شهیدان کړل، زموږ ملګري وو. بیا ډېر سخت خفه شوم. هغه نه بیا دلته کوزې هغه ورته وي خټوټک چې نه د برګ ولسوالي ده، دلته بس موږ یو ماین ورته ایښی وو. خو د ماین هم ولګول دا ډېر بد خلک وو. نو د اشد دښمنان د دین وو او دا هغه خلک چې دغه مجاهدین شهیدان کړي وو، بس دغه ماین والوتل. نو دغه ډېره ښه کارنامه وه، ځکه انتقام د شهیدانو واخیستل شو. دا ښه کارنامه وه. الحمدلله دومره خوشحاله یم، یقینا دومره خوشحالي چې ما په دغه حالت کې هېڅ کړې ده، په جوړتیا کې ما نه وه هېڅ کړې. نو زه قسم درته کوم چې 3 میاشتې مخکې زه ناست وم، دوام یې وکړ چې خدای پاک د ما سترګې مه جوړوئ. په دې نیت مې وکړه چې خدای پاک اول دیدار مې تاسو نصیب وګرځوئ. د تنگي درې روغتیایي مرکز هم وخت ناوخته د چاپو او بریدونو لاندې راوستل کېده او د دې کلینیک د امبولانس یو ډریور چې تل به د عامو ولسونو لپاره خدمات وړاندې کول، د همدې ځواکونو له لوري په شهادت ورسول شو. اشرف غني د حکومت آخر دورې وې چې چاپې زیاتې وې، په تنګي باندې یوه شپه پس چاپه وه. بالاخره د موږ دغه صحي مرکز چې 20 کاله کېږي صحي مرکز و، هم د دوی نه په امان پاتې نه شو. چې د موږ یو ډریور په دغه کوټه کې د موږ نه یې وایستلو، زه او زموږ ډریور ګارد دی ټول بندیان کړي وو. خو ډریور او د موږ لبران ته یې راسکره بوتلل. لبران ته م یو 15 شپې پس راخوشي شو، خو ډریور هم ورک وو. موږ پسې ګرځېدو چې هغه به بندي وي. خو 52 ورځې وروسته دلته یو کور و چې په هغه کور کې بیرته یې د ترمیم کار شروع شو او د ده جسد پکې راوخوتلو. نو دغه ځایونه او دغه صحي مراکز او مکتبونه هیڅ ځای د دوی نه په امان نه وو په دې وختو کې. د تنگي درې مجاهدینو له ستونزو او کړاوونو سره سره د یرغلګرو ځواکونو او د دوی په لاس د جوړو شوو قطعاتو له خپلې مبارزې او د هیواد له آزادولو څخه لاس پر سر نه شول. د مبارزو او سرښندونکو ځوانانو قربانۍ وې چې له اوږدې مودې وروسته هیواد کې یو ځل بیا اسلامي نظام حاکم شو. اوس د هیواد هره برخه امن ده، ړندې بمبارۍ نشته، هیوادوال د مثالي امن پر راتګ خوښ دي او د تنگي درې ټول اوسیدونکي هم خوشحاله دي چې قربانیو یې رنګ راوړ او پر هیواد یو ځل بیا روښنایي خپره شوه. اشغال پای ته ورسید او دوی د خپلو ستړیاو ثمره ترلاسه کړه. اوس دغه امارت ته موږ دومره انته خوشحاله یو، دومره انته خوشحاله یو چې د شپې د ورځې موږ په د فاصلو کې ګرځو. په د شپې د ورځې موږ په د فاصلو کې ګرځو. موږ ته څوک څه نه وایي چې ته څه کوې، چې هېڅ ډار هم په زړه کې نشته. اوس خو دا د ارام ارامي ده. که شپې مریض راته پیدا شي، شپې په 1 بجې مړی شو، څوک نه راته وایي چېرته ځې. ډېر ارام شوي وو، ځای په ځای شولو، په خپلو کورو هم سر نه ټیټېدو، هوایي به وو چې یا به نن مړه کوي یا سبا. اوس خو شکرات هر سړی په خپل کار پوهېږي، په خپل ژوند پوهېږي، په خپل اولاد یې فکر وي، په خپل هلته خو ټول داسې ګډوډي وه. اوس خو هېڅ شی هم نشته، او حاکم دی. اوس د خدای د کراري ده، آرامي ده، هېڅ کوم مشکل نشته د خلکو. د شپې او د ورځې سړی هر چېرته چې ځي خپل کار او کسب کا سړی. اوس اسلامي امت راغلی، شکر دی، په خوشحاله یو. د شپې خوب کای شو، د ورځې کای شو، د شپې په زموږ په لاین د شپې موټر څي، د ورځې څي، په قرار یو، زړونه هم په قرار دي، تلپاکان هم په قرار دي. ډېر ته خوشحاله یو، خدای دې اتفاق ورکړه. دوی په امن او ډاډمنه فضا کې ژوند کوي. ماشومان یې بې له کومې ویرې او اندېښنې ښوونځیو او مدرسو ته ځي. بزګران یې بې له ګواښ او ویرې په ځمکو کې کار کوي. ښځې، سپین ږیري او ځوانان بې له کومې ویرې هوسا ژوند کوي او له اوږدې مودې وروسته یې ټپونه ټکور او مرهم شوي دي.